این آریانا سعید میفهمید ترامپ چی گفته در جواب نامه آریانا سعید؟ اینمی گپ برای آریانا سعید گفته، اینمی گپ برای تمام سیاسیون فراری افغانستان هم باید گوش خود بگیره. آریانا سعید 8 ماه پیش یک نامه رای کرده بود برای ترامپ. جواب نامه از ترامپ قسم داد، گفت ما افغانستان در لیست کشورهایی که ما سرش پلان داریم، کشورهای خارجی که ما سرش پلان داریم، افغانستان در اون لیست نیست و ما نمیخوایم $1 خود دیگه بی جای مصرف بکنیم. وقتی که این رقم جواب میده، سر از هم که سعی کنی سازمان ملت، سازمان ملل، عدالت خواهی، الک عدالت خواهی کجا شده؟ عدالت مدالت نیست. در کانادا عدالت است، در آمریکا عدالت است، در خود آلمان به قرآن اگر عدالت باشه کدام عدالت؟ تو را دوست داره به خاطر تو تکس میتی، تو را دوست داره به خاطر که تو مالیات قوی میتی، تو را دوست داره به خاطر که چیزی را که برای تو گفته اونمو کارا میکنی. اونمو قانونه. اینمیال در آلمان اکثریت قانونا رو گفته نمیتونم، اما حداقل قانوناست که ملت خوش نداره. اینمیال آلمانیا بعضی قانونا رو خوش نداره. نیم آلمان از مهاجر بد میبره یا نیم آلمان طرفدار مهاجر است. تمامش نیست که ما بگیم تمام آلمانیا مهاجر دوست داره، تمام آلمانیا از مهاجرا بد میبره. یک تعدادش دوست داره، یک تعدادش نفرت داره، یک تعداد تحت فشار قانون هستن. با مو خاطر چیز گفتن نمیدونن. یکی اگه تحت فشار قانون نباشن، یکی که مهاجر که بگی که به ضرر از ملت است، به ضرر ملت نیست، بس فایده از ملت است، خود از اینا میخواین چیز نیروی کار لازم دارن. یکی و دومی که خب بیخو یک امضای جهانی میشه که اینا باید بپذیرن و تکسش هست، مالیاتش هست و خیلی چیزایی هست که به نفعشان تمام میشه. و این پیشتر که گفتی احمد مسعود هم چنین گپ را میزنه، قدیما که بود در یک کتاب ثبت میشد، بعضیا به مو چیز خود، به مو شیوه خود یا به مو نفع خود، از به نفع قوم خود یک تاریخ را نوشته میکنن که امروز میبینی کتابای جعلی امروز او مسائل خلاص است. امروز تصویری دیجیتالی تاریخ ثبت میشه 100 سال بعدم که نواسه و کواسه ما شما ببینه والا میگی که این احمد مسعود سر خود عریضه کرده گفته که سر زناش تجاوز شده. تو کجا بودی که سر زن تجاوز شد؟ بی غیرت تو کجا بودی؟ خب سر زن تجاوز شده دیگه که تو خب بیرون رفتی گریختی در اروپا شنوش میکنی، سر زن تو تجاوز شده، به زبان خود را اقرار کردی. این رو خب 100 سال بعد مردم میبینه است، 200 سال بعد این مردم میبینه. و میایم سر سامان ملل، ببخشید سازمان ملل، سامان ملل گفتم، سازمان ملل اگه اینا در فکر ازی باشه که سازمان ملل کجاست که باید در داد از اینا برسه، سازمان ملل در فکر مردمای آسیا، مردمایی که بدبخت و بیچاره هستن، هیچ وقت نه بودن و نه است. هیچ وقت در غزه در همه قدر سالهایی که میگذره به میلیون ها، به هزاران کودک، البته به میلیون ها انسان قتل عام شد، بی خانمان شد مردم. علیکم السلام. کجا بوده سامان ملل؟ کجا بود؟ در فلسطین همچنین، در عراق همچنین، در افغانستان همچنین. این یا کلش یک پروژه است که برای خود ساختن، به نفع خودشان کار میکنه. این که یک تعداد منتظر سامان ملل هستن که با سامان ملل اینا رو نجات میده. سامان ملل هرچی که به نفع اروپا باشه، هرچی که به نفع خودشان باشه اون امور انجام میدن. هیچ وقت به نفع موضوع نه کار کردن و نه کار میکنن. و دومی که باز تکراری میشه گفته بریم، اینا همیشه منتظر از اینا میستن که امروز آمریکا و کشورهای جهان باز اینا که بیان احساساتی گپ بزنن که حقوق خانمای ما پایمال شده، باز در فکر شما است. ولی اگر نه در فکر اشتکت باشه، نه در فکر خانمت باشه، نه در فکر کتیت باشه، چیزی که میگه به نفع ما است اونمو کار ما در حقتان میکنیم. غیر از او ولی اگر دیگه یک قران خود سر شما خرج کنه، باز شما فکر میکنید که به خوبی افغانستان آمده بود، به خوبی مردم افغانستان آمده بود. او مانور خود داد، اگر مانور دادن بود، اگر معادن بود، اگر هر چی که بود. آمریکا آمد در داخل افغانستان، چین یک طرف، ایران یک طرف، بیادر روسیه یک طرف، مانور خود طرف داد. به خاطر تو آمده بود. حالا تو لوده هنوز منتظر هستی در اروپا که گپای احساساتی میزنی. باز آمریکا با گفته خلیلزاد میاد تو بادیگارد میاد، باز تو در داخل افغانستان مدرایی. این گپا کلا خلاص است. خودت اگه غیرت داری، خب که نداری، در 5 سال ما بی غیرتی تان دیدیم. با گفته بیادر کمیال سر احمد مسعود گپ زدیم، حتی آمدن زنایتان پیش کردین، با گفته خودتان که ویدیویتان است که سر زنایتان تجاوز شده. پس کجاست غیرتتان؟ کجاست تلخی مردانگیتان؟ کجاست؟ ندارین دیگه. وقتی که ندارین، اونمو رقمی که جنرال که در ایران گور شد، تو هم احمدک مسعود خردت بزرگت بینیمی آرزو باش، در اینمی اروپا گور میشی میری پشت کارت.
کدام پنشیری میگه اندیوال خود در خانه مهمان کرده بوده، یا هم سینفیش بوده یا اندیوالش بوده، یا که قصه میکردن که دیگه گپ میزدن دیوانه کت یک شوروا برات بتم دیوانه امچاشت. بازو میگه خدای آرد دیوانه دیگه موت یک شوروای دیوانه دلم شده بود خدای آرد، اموت یک نوشابه دیوانه، اموت یک خوب، اموت یک کچالوی دیوانه رم داخلش انداخته، موم را گفته موم من انداخته و دیگه تا والا. از اون طرف پدر امی نفر که مهمان داره، امی میزبان پدرش میگه چی حال است؟ یک دیگه تا دیوانه میگن دیوانه ای تو شده، دیوانه او تو شده. امی مهمان یک دفعه خود طرف امی پدر اندیوال خود میکنه خدای آرد شاد تو هم راست میگی دیوانه، بودم دیوانه. تو هم راست میگی دیوانه، چی فقط دیوانه. یکی امی مذاقایشون در بین خود خب خب ما اگه بیادر احساساتی میسازن، اگه یک دو ما از دانم ما برای برشان دو میزنیم، یکی خود از اینا مذاقایشون در بینشان آنقدر چتیست. نفر در تیک تاک است مگم بسیار با عزت مردم هستند دیگه، بسیار خاندانی، بسیار همو تو پدرش که است مزاری است، مادرش پنشیری است. خب پدرش مزاری است، مادرش پنشیری است. بازی ها هم تمام قومای خالهشان دیگه که پنشیری هستند در مزار کرد، از اینا زندگی میکرد. یک اندیوالم بود در کابل، در لایف ها یک دو دفعه در لایف ما بالا آمد که آدم از روی ما مگم ما در زندگی از اون مردم ها دو نشنیدیم. بسیار مردم های کاک هستند. یک دو دفعه بیادر کلانش در فیسبوک برای ما مسیج کرد که آدم امروی همسایه داری، امروی اندیوالی. ما گفتم ما کدام گپ بر تو زدیم که خدای نخواسته. میگم ما شما خب 5 سال 6 سال در یک منطقه میشیشتیم، امروی ما را خوب کو. ما برازو گفتم لالا کدام روزی ما بر تو کدام چیزی گفتیم که سر قوم تو بد بخوره یا سر خاندان تو بد بخوره، امیر رقم هستن می مردم یا نه؟ اونا نیستن آلیج در تیک تاک. یکش در جرمنی است، یک بیادر شمیالم در مزار است. بیادر خوردش امی کیال در جرمنی است. شاید با اکانت های فیک زیر لایف ما میاله باشه. دری اولی ششته بودیم، اولی بسیار کلان بود، 6 7 همسایه میشید اونجا. دری اولی ششته بودیم، هم تو برف باریده بود، یک دانه چقوریگه کنده بودیم، در داخل چقوری آتش در داده بودیم، اونجا خود گرم میکردیم، ترمزای چای کلی اونجا هم با چای همسایه شده بودیم در داخل اولی خود ما. خب ما هم کرایه نشین بودیم، خانه دیگه کس بود، ما هم کرایه نشین بودیم، اینا هم کرایه نشین بود. خب قصه یک شوخی کرد، خوار گفته دوزد، دمی شوخی خوار گفته دوزد. ما برازی بیادر کلانش هم شتگی بود، امی کال در مزار اسی هم شتگی بود. مگم مردمای بد به خدا آگه باشن. یک شوخی کرد، باز هم گفتم دفعه آخرت باشه که رقمی شوخی کنی. برای من گفت که شامی تو خوارم نداری دیگه. حالا من خب فهمید یک شوخی کردم، گفتم ندارم، نکنی رقمی شوخی، سر ما بد میخوره. باز یک 15 دقیقه که تیر شد از دان ازی برآمد، باز می خوار گفت شوخی کرد. بلا اله الا الله محمد رسول الله قسم جانی که اکسیلی زدم شانه راسم برآمده. این رقم اکسیلی زدم که شانه از جایش برآمد. یخ بود، هوا یخ بود، هیچ ورزش هم نمیکردیم، او سن و سالم نداشتیم. این رقم پس برده زدم شانه راسم بخی برآمد. او در روی زمین افتیده، من شانه خودم محکم گرفتم، قیل که خود در زمین میزنم کی از کجا اوگار شد. رفتم شبخانه که پس آمدیم، کل گپاک خلاص شد و نمونجا بیادر خودشان گفت به خدا قسم به جای من میبودم در داخل از تشت گورت میکردم. یک دفعه برات گفت که نکو. بعد از او باز بیادر کلانش بر ما گفت که متاسفانه نمی قومای خاله میشان کس، نمی خاله خیل ما کس، شوخی که در بین خود میکنیم خوار مادر است. ما دقیقا دیدم عبدالله صاحب سال 2018 بود به نظرم، سال 2018 بود، یک جای را به نام لورخ میگن اینجا، در اینجا که من فعلا هستم از اینجا راه دور است کجا. یعنی میاد تازه آمده بودن دیگه، سالهای 2014 2015 اینا تازه آمده بودن. او وقت زمانایی که من در سال 2008 آمدم در اینجا افغانا نبودن، نه کولابی بود نه افغان بود، در دوربین میبالید در آلمان پیدا نمیکرد از اینا را. در اینمی سال 2014 2015 اینا آمدن در داخل آلمان آمدن. در پارک در اونجا روز یکشنبه بود، هوا گرم بود، مردم برآمده بودن در پارک. کلگی ما هم رفتیم تو که دگندیوال بودم چکر در پارک قرار سر یک نیمکت شده بودیم، اونجا یک نوشیدنی گرفته بودیم میخوردیم. دیدیم که اینمی مردم آمدن، بازی ها از دور مشخص هستن، از دور از لباسایشان مشناسیشان، پلنگی و بیادر سرواز خراب گپ زدنشان، از دور صدایشان میشنوی، کنی پدران اونم سر صدایشان میشناسی. آمدن 6 تن از ما، یک تقریبا اگر 10 متر یا 15 متر دورتر شده بودن اونجا، ولی سر صدا میکردن، صدایشان معلوم میشد. امید با قرآن این مردم آنقدر بی فرهنگ مردم هستن، در اونمونجا در بین 10 15 نفر که اینا بودن سر بیادر خود رحم نمیکنن، خود دو میزنن،
سر ماتو هیچ رحم نمیکنن. اون یک لایفشان دین شو بود از گنگستر پنشیری، یکی دیگر از کلشان از پنشیر، یکی دیگر ولسوالی گفته تلک ترازو میکردن. واپیسا و دیگر خوبان وارک تلک ترازو کردن. پنشیری خود یکی دیگر تلک ترازو میکردن. یعنی همونطور هستن، نیروی رقم خدا شرمنده شان کلان کلان آدم کلان کلان. اونو دیگهش نگفته بود و نمیفهم چی کاره بود. در پنشیر کلان آدم بود، کلان آدم بود. نه که نمیالم تا جمع ملاوا خود زده انابایی در زمان جمهوریت دیده بودیم در داخل پنشیر تظاهرات کرده بود. باز نفر میگه کدام تا ایره گفته که خودت چی کار هستی؟ قارش آمده دیگه من احساساتی مرا میگه چی کار هستی؟ شوی زنت هستم مرا نمیشه دم میزد ای خاندان تای فلان اینا سر منبر شتکل گیره. امیالم به خدا آدم زیر اداره طالبان که سعی کنی یک نمبر لوچک کسی نمیادم. آره چی میگه؟ مقاومت میکنه، مقاومت خانه طالب آباد، زنایتان نگاه کرده، زنایتان الا کردن، خودتان گرفتین. او مولا تو در منبر ششتی، توی گپا بره تو خوب نیست. خود تو فکر که ملای شانی رقم اینا شیوه گپ زدنشان نمیتر است. ملایش لچک است، دور از قوم باشه. البته اینمی یک تعداد که نمی رقم هستن. ملایش لچک است. ورزشکاراش واحدا پیدا نمیکنید آدم خوب در بین از اینا. در سیاست گرچه نمیفهمیم ولی اخبارا را که میبینیم، تلویزیونای کشورهای خارجی را که میبینیم، ترامپ یک گپ زده بود که اینمی زور ما بود در جنگ جهانی دوم، ما بودیم که آلمان برنده شد. اگر نه آلمان حال چینایی یا ژاپنی گپ میزد. نه این خبر خوشیدی که ترامپ چند شب پیش گفت. یک تانه داد آلمان و کشورهای اروپایی، یک تانه داد کانادا را، یک تانه داد. کانادا گفته بود که ما اگر سر ما حمله شود، میفهمی کانادا چی گفته؟ کانادا گفته اگر سر ما حمله شود ما تاکتیکای جنگجویان افغان را پیش میبریم. جنگجوی افغان کی است؟ تاکتیکای 20 ساله افغان ها را پیش میبریم. خود چی است دیگه؟ خودت میفهمی. اونو مردم ها سر تاکتیکای ما افتخار میکنن یا میان اینجا ما را به اینی گپا یاد میکنن. امی اخبارای خارجی را که ما میبینیم جانی، وقتی یک گپ تانه مثلا تو آلمانیستی ما کاناداییستم، ما وقتی که سر تو زور میگم یک کانادایی پس میاد، یک آلمانی پس میاد، تو من پس می سر ما زور میگی. اگر پشت سانه چی است؟ به خاطر ازی که پیش ملت خود کم نبیم، ملت میگه برو خیر است یک گپ زور زد، ایام پس در جوابش گپ زور گفت. سیاست از اینا را که سعی کنی. زنا طالبات شما زنا خوب میترسه، برین شما دخترها خانم‌ها شما خوب میترسه. ما را زده، تخت خوا گرفته، نمیفهم خانه را گرفته، زمین گرفته. خود رضا کردن سر زنای ما تجاوز شده میگه. خلاص من اینی را میگم او مردم این رقم سیاست نکنین. سوارس این مرا که میگن تو سعید چرا از آدرس خود گپ نمیزنی؟ اینم از آدرس خود گپ میزنم. سوارس که نمی احمد مسعود پاچای نیم آسیام که شب من میگم یادت میاد که طالب سر خوارت بالا شده بود؟ چرا خودت گفتی این گپ؟ ما خود نگفتیم، خودت این گپ زدی. ما با اون روز یاد میاد با که پست میمانم در فیسبوک یا در تیک تاک، میگم اینی تو پاچای بسته کره زمین. خب میگم تو یک روز گفته بودی که طالب سر تخت خو زنت بالا شده بود. وقتی سیاست گپ میزنین، وقتی سیاست میکنین، روزی را که در باخت هستین، روزی که برنده میشین، در اونجا هم فکر بکنین 24 در نالش. امی خودت جانی عضو سازمان ملل در جنگای چندین طرف، در سازمان ملل خب مکمل در جنگا مصروف است. حالا کجای جهان آرام است، کجای جهان امنیت داره، کلگی کشورها در جنگ مصروف است. خودت عضو اتحادیه اروپا باشی، در جنگا باشی، در مذاکرات باشی 24 ساعت و یک نفر بیا پیش کلیت بگه که والا ما را زده، ما را کشیده، ما برو بی ناموس میگی. برو که پیدا میکنیم اما خاین باید در وطن باشه که برش بگیم اینی 1 لک یورو رو بگی، اینی 2 لک سالار رو بگی، ده دیگه ده وطن تباه و برباد که وطن تا ده مردم تا ده کتاب از بغل شما ما بخوریم. خب کسی را سپورت نمیکنه. زبان من ترکی است و من ترکی نمیدانم. من کس از بدخشان نیست باش که من در یک جای پرتم که یکی فهمید رای گریز خدا گم کنه. اینی رقم قصه هستن جو. اندراب خواست عبدالعالی صاحب، من اینی 2 تا موتر برقی را که میبینی خدا راستی سنه برد قسم میخورم به قرآن، من از بالای 100 بار زیادتر یعنی من در 2 تا موتر برقی سفر کردیم. اینا که بود لاین های چیز میرفت، لاین کارتینو میرفت از این طرف، لاین رکاخانه از رکاخانه تیر میشید طرف میره.
بسیار بسیار موترهای شیک، بسیار همونطور چوکی های شیک داشتن. یا باز چیز موتروانش که بود، موتروانش دختر بود، دخترها بود موتروانش در زمان شهید دکتر صاحب نجیب. اینمی توتا کردن، اینمی لاینای ازی که بودن بالا دو تا چیز کسته بود، لاینای کسته که میچسبه موتر برقی، اونا کسته کلش میسیستک، مس است. ما گفتم میگه عبدالی سه بدیدن موتر میبینی، ما گفتم آی نمیده کنم احمد جای مسعود. نه دروازه ش ماندن، نه شیشه ش ماندن، در طول این سوداش کردن. امال چی وقت افغانستان میری امال؟ چی وقت افغانستان میری بیکی که چی کنیم، یک حساب جور کنیم. اگر افغانستان رفته نیستی یک اندیوال دیگه این دفعه ما میم، این دفعه به خدا ما میم. لبلبو امیال در افغانستان وقت بتن که ما کمک ورم مسئولیت ها رو جور کنیم، ما میم. لبلبو در افغانستان هست نمیال امال اگر میتونی خدا خو مرا تا چی وقت خو خرابی ده اینجاست که لبلبو میآید می روزا پس میبره مرا فقط تا نمی 10 فبروری یا تا 10 فبروری به خاطر که ما اسنادم خلاص میشه، اکسپایر میشه اینجا، فقط این 15 روز دیگه مونده او را من باید تمدید کنم، اسناد ما باید تمدید کنم. اگر نالو برم افغانستان باز بند میمونم. خب میگال استرالیا میرم باز پس میایم. مقصد اگر میایی در فبروری خوب است دیگه که هوا سرد است که دم سردی ها یک چی نه در آینده نزدیک اگه میرم خودتون بریم، من نمیتونم. نه ما اگه هفته ما وقت بتین که ما مسئولیت ها رو جور کنیم میم دیگه. یا قصوصت میای خود دما را چی میکنید تا دما را 10 دفعه دیگه یا میای. ما فکر میکنم نزدیک هستین شما و مسئولیت را که ما دارم ندارین شما. نه نزدیک چی است؟ از استرالیا میای. ایمال خاله من که سعی میکنم ایمال دمی چی هم خانه خریده، در ابودبی هم خانه گرفته به خاطر که زیادتر وقت دبی است. او را برای من خریده، او را برای من خرید، گفت بیا اینجا از اینجا لایف بیا دیگه. اینا ایج دیگه چی هم کار نداریم ما و شما اگر این طرف قطر بیایم هم خانه است، طرف امارات هم بریم نان در امارات ایمال جان خانه داره، در افغانستان کل ما و شما خانه داریم. هر کسی که میره بخیر در زمستان، اندمی زمستان اگه خود جور میکنین افیس خان هم رئیس افیس خان هم میگه میریم بگیرن چی میکنیم سیستم ها رو جور وقت میوه میم، وقت میوه اگه هستی که ما وقت میوه بیا که بریم بخیر. هستیم نه رفت آمد شما زیاد است، اگه از من کمک ور مشکلات است برام. ابیبی را میبرم، ابیبی را میگم چیکو ما را پنشیر ببر، چشمای درد نکنه ایمان جان. ابیبی را میگم ما را پنشیر ببر. نه گمش کو چیز در بین خود ما و شما را چیز نکنه، زندان نکنه. نه نمیکنه. ابیبی را میبرم، ابیبی را بگو خود چیز نکو، اما لباسای چیز کلا کنداری بان بگو چیز نمون پکول نپوش. نه او تو یک رقم حالا دجار معزوم ما زندان نشیم، گمش کو. ما از این مترسم که ابیبی را از نزدیک ببینی که یک وقت سلام علیکم جان جور شاه جانی بخیر هستی خدا یارت. من دیدم ابیبی را چیزا ندیدم. دیوانه خدا یارت در دیدارت نفس جانم است شاه جانی خدا یارت. من میگم دیوانه در 5 دقیقه سلام علیکی 20 دفعه دیوانه بگوید. جانی دیوانه جان جورت چی کدی شاه میدی دیوانه را بدر حال ما دیوانه نیستیم، جورتر مردم هستیم از ما شاه خودت افاقین در جگر جانم زال شار پدر شار زدنی شار کلگی رازی اکثر در 5 دقیقه 15 نفر دیوانه میکشه. مگه کدام نفر خانه پنشیری میمان رفته بود خوی لحجه از دیگه یک فکایی از سرطان میگم دیگه خفه میشین خوش میشین. من تا قاورده بودم ایران مانده بودم چی کنم صبحکی یک چای مای خوردم دیدم که در لایف هستی یک چکر گفتم بیایم همون یک چند دقیقه گپ بزنیم دیگه ساعتم هم پیر میشه بعض موضوعاتم بیان میشه. امروز خود ناز دادم میگذره رفتم یک رستوران افغانی خوب یک روش خوب مزدار 2 خوراک گرفتم گفتم میره پارسال که خود میبرم در اونجا. ما خود چون زیاد افغان ها میان میشینن یک تعدادش میشناسن یک تعدادش نمیشناسن، اونایی که میشناسن باز سلام علیکی اینا از مدان درازه میرم میگم این قدر نان برای ما جور کدو فلانی موترست مونده اونجا بیار بازم نان برای میاره ولی به احترام پان میشه مگه نه که شورای عربی هیچ کس پان نمیشه از موتر بی بی آران میزنی 2 دونه گارسون رای میکنه که برو کی است چی میخواد. باز ما پان چون افغان خود ماست و از مردم خود ماست نمیتونم اینمی غرور نمیتونم که من میرم پان میرم. حتی خود اونم نفر سراشپز امرای منیجر امرای یک شریکش است اونا که هستن پشتون هستن دیگر کل شاگرداش پاکستانی و بنگالی هستن. اونجا که میرم
باز به خاطر که آدم کلان است، آدم بسیار مؤدبی است، پاهم میشم برش میگم که تا که خودش هم نباشه آردار خود برای کس نمیگم و نموره میگم صدا که 5 دقیقه که دزو که پشتو گپ میزنم میگه رقم تو راحت میشم، تو فکر میکنم که دمی خود خانه خودش دی ما اون قرار احساس میکنم، احساس راحتی میکنم. بازو رو میگم که من یعنی 2 چیز یا 3 چیز نان سفارش بدم، باز میگم دموتر برام بیار. اونجا دموتر آورده من لایف هستم با دست شاگرد بنگالی خود رو کرده. او آمده که ما شروع کرده که ما پشتو رو یاد گرفتیم، یا 2-3 سال پیش شاگردم بنگالی. مگه ما 25% پشتو گپ میزنم، میگم تو بگی گپ بزن، میگه یا 2-3 سال رو یک 2 تا در یاد گرفته. یک خوش است. ما برازو باز گفتم آفرین پشتو گپ بزن. کدازو که باز پشت او که باز کدام پشتو گپ میزنه، باز من برش میگم که خیر است، اون چیزی که پیسه نان میشه یک چیز اضافه تر نشه کوش از خودت. چون اینجا تبم که میتی از طریق کار دم میتونی بگی که مثلا در پا پیسه نان چه تو 11 نشته کو باز از پیش ارباب بی یک پیش بگی بازو میره میگن در پا برمد در پا قانون اینجا که تقسیم میشه او جمع میشه، قانون اروپا که است. به طور مثال یک نفر که اینجا ترینگلت میگن در جای ما، در یونان بوربوار میگن، وقتی که او در مغازه حساب میکنن که چند نفر کارگر است، نه 20 نفر یا 10 نفر، باز هر کسی که همو چیز خودم میمونه همو پیسه اضافه خود که میته باز اونمو رو جمع میشه باز داخل سر کل او تقسیم میشه. حبیبی سباستی در زیر لایف که قصه را برد کنم. تو خبر داری راستی کلگی خبر دارم، من یه بدم لایف گفتم چند شب پیش یک فروشگاه رفته بودم، جانی سودا خریده بودم. اینجا خو قانون اینجا نه خو کل جای نمی قانون است. سودا میخری که از مارکت میبری، پس که داخل مارکت میشی و خلطه اجازه نمیده که خود ببری، یک بخش داره نه او بخش باید خلطه تبانی، به خاطر که خلطه است چی میفهمی که یگان چیز اضافه داخل زو پرتی بیایی برای کشیار بگی که من خو پیسه زیر پی کرده بودم. پس داخل شدم سودا را گرفته بودم، بر آمدم بیرون، یک وقت او یادم رفته بود که من برم یک بسته هم برم بگیرم. پس در آمدم داخلم پلاستیک ماندم، برش گفتم این پلاستیک البته نمی فروشگاه جایی نداشت. یک اشتباه بود که فروشگاه جایی نداشت، او جای داره است که او رو میبری اونجا یک نمبرک برات میته یا میگه که سیز بروندی شماره مانده. من که پس رفتم گفتم من اوام میگیرم برای خود، او یادم رفته این خلطه را من اینجا میمانم چون قانونی ما اجازه ندارم که خلطه داخل فروشگاه داخل شم. گوبانم اینجا پیش مبان خلطه را ماندم، رفتم یک بسته و گرفتم آمدم که خلطه ام نیست. کدام مشتری که آمده در این خطای حساب مشتری را خلاص کرده، همین خلطه مرا می مشتری در موتر خود انداخته برده. میگم مرا حساب ما چطور بشه؟ والا منیجر نیست، ما اینجا مسئولیت داره. من گفتم من دی حالا کن تو شاید ما کسی باشم که نمی سودا را خریدیم برای 2 روز دیگه ما پیسه نمیره نداشته باشم، این علامت چطور کنم؟ ما خانه برم چطور کنم؟ چی پخته کنم؟ والا این مسئولیت ما نیست. گفتم مسئولیت تو است، گپ کلان نزن، این که نمیتی یا مشکل است خیر است ما صبر میکنم. حالا چاره چی است؟ میگه چاره یک چاره داره، یک راه داره که هیچ کسی اینجا آرام نمیخوره. راستی هم در کشور هیچ کسی آرام نمیخوره که ببره تا گپای ما خلاص بری که ببره بعد از 5 دقیقه که بفهمه که این سودا رو اشتباهی آوردیم پس میخزه، میگه خدا کنه 1 سال رام دور باشه پس میاره برات. مرا میگه یک راه داره، تو نمبرت برای ما بتی، هر وقت که سودای تو رو نفر پس آورد باز ما برات زنگ میزنم. من گفتم خصوصی است، این خو اگر است، باز اگر ناورد چی که هیچ اگر ناورد والا دیگه یک مستک است تو شده یک از ما گفتم مستک هیچ از من نشده، کلش اشتباهی خودت است، برو خیر است باز ما و تو صبح گپ میزنیم دیگه، چیزی برش نگفتم برآمدم. نه باز قانون شما فرق میکنه، جو رقم نیست که اینجا که خلطه را مانده که هر چیز بری داره، سیستم دارن، کامرا دارن، سیستم تیو دارن. اینجا بیادر برو راحت که هر چیزی که میری خرید مرید تا میکنی پس مطمئن اون سیستم داره. ما گفتم برو صبح که گپ میزنم، صبحش رفتم امی نفرک خندگک میکنه طرف ما، خندگک میکنه. صبحش که یک رفیق خود رفتم، خب رفیق خود برازی بردم، گفتم مال من انگلیسی من نیم کلا و تو بیا بریم عربی گپ میزنی. تو او عرب بود واندی والم. گفت در کدام فروشگاه؟ گفتم من دی فروشگاه. این رفیقم خنده میکنه، میگم چی گپ است؟ میگه تو خیر است بیا خنده کرده رئیس. این رفیقم که میدره اینمی بسته فروشگاه از بیادرزی است، همین بسته فروشگاه زمینش از بیادرزی است. ایندیا آمده اینجا فروشگاه ساخته بر خود، مال و اموال و تجارت از ایندیاست، مگم زمین مکمل از بیادرزی بچه است. هیچ برای ما چیزی هم نگفته. رفتم اونجا گفت مرا شماره رئیستان چی نام داره؟ رئیسش هم باز یک مسلمان هندی.
نمبر از او را زنگ زد، سلام علیکی، خوب است جان جور، این رقم این رقم. یک افغان رفیق ما این رقم یک مشکل داره، مشکل خود اینا برات میگه، یا اگر من میگی که من برات بگم، گفتا بگو مشکلته. خب مشکلی که برازو گفت آجلی یک گفت چقدر میشه، گفت که اینقدر. بته گوشی را کسی که دمون کشیار سر کسی که است برازو که کدازو گم زد، آجلی یک گفت هر قدر که سودا ازی میشه در پالویش یک مزرعت خواهی هم میکنی، یک مزرعت خواهی را بلندگو را میزنی و مزرعت خواهی میکنی که این رقم اشتباه است. با این اشتباه است تو است، به خاطر که او آدم خود کده خلطه اجازه نداره داخل بیای، خلطه را مسئولیتش گرفتی، باز من میام کمرا را سعی میکنم 100% اشتباه شماست، باز بیچاره را مرا نه خب به ضررشون تمام میشه که اگر نام بعدشان برای بیرون که تبلیغات بعدش باز به ضررشان تمام میشه. هر مغازه سوپرمارکت باید رویه بسیار خوب داشته باشه که مشتری‌ها که همون نام بعدش نه. امروز دنیای تکنولوژی است. دنیای تکنولوژی است امروز. اگر تو ثبوت اسناد داشته باشی که ثبوت اسناد از اونجا داشته باشی، بیا یک ویدیو نشر بکنی، همون شرکت بیاد نامش بگیری. کارم کردم من به این رقم شده، به رقم رسیدگی نشدم، من صدای خود بلند کردم، او به نامبدگیش تمام میشه. آیا قانون است؟ من نمیفهمم که شورای شما چی رقم است، اینجا قانونی رقم است که وقتی تو سودا را میخری، یا میخری از اون فروشگاه یا از بیرون یک خلطه کده خود داری، خلطه سودا کده خود داری، او را تو باید اینجا یک بخش از تاویل کنی، به خاطر که آل آمریکا را دیدی چی رقم است. حالا بابا ملنگ دادن یک فروشگاه استاد است، در آلمان هم هر فروشگاه نه سکیوریتی آلمان گارد، نداره، آلمان نداره. در فروشگاه ها سکیوریتی گارد استاد میکنن که تو خلطای مردم چک کو، که تو نفر چک کو، باز یک نفر سرش مشکوک شدی بازو میای خلطگاه چک کو، باز اینجا هزار رقم گپاست ده اینجا. به خاطر که از اونم کارا جلوگیری شوه، فروشگاه چی خورد چی کلان، امرای خلطه که داخل میشی بر نفر میگی بیاد رقم اینی رو از بیرون که خدا آوردیم کجا بانه میشه، او رو میگه بان اینجا پیش ما بان، یا یک جا یک داره دو جا یک میبری، باز یک نمره براتون میته، یک نمره براتون میته، میگه این نمره رو بگی پس که ما دیدم این نمره سودایت است. اینجا یعنی همون میکار سوپرمارکت های کلان که هست، چی میگن سوپرمارکت، همین لباس فروشی های ارزان که هست، خب که مردم ها میره بدر به 100 روپه 20 دانه پتلون میخرن. اونجا که چون مردم زیاد بیریبارک هست، اونجا یک سکیوریتی میمانند در اونجا، اونا سکیوریتی دارن، ولی در حساب سوپرمارکت و مغازه و دکان و دیگه و دیگه نه سکیوریتی بوده نه سکیوریتی هست. ولی خدا را شکر در آلمان کس رقمی که مثل آمریکا که تو دید اینجا نیست، اینجا کس دزدی کردن نمیتونه. همون که دزدیام بکنه کامرا و سیستم است، اونمو لحظه پلیس میگیره، یک جریمه نقدی میکنه، برو بخیر. اینجا رقم سیستم ها هست. یک در ممالک عربی پاکستانی و بنگالی زیاد است، بنگلادیشی، پاکستانی، هندی، اینی سه طبقه زیاد است و این سه طبقه زیاد کیس هم میکنن، زیاد و این زیاد نیست. دیشب یکی دیگه آمده پیش ما، یک در شیشه موتر امی زنجیره که اوزان میکنی الله نشته است، این را ورده، او به زبان من هم میفهمم، من به زبان از او هندی است، هندی بود یا بنگالی بود خدا گردن من نگیره، انگلیسی هم که گپ میزنم نیمه نیم کلا انگلیسی رو نمیفهمم، میگم چی کنم، مگیره بخر است پیش ما بخر، خب میگم این چی است، اطلاع است نقره است چی است، نه خیر است، میگم میره بخر، من گفتم ما پیسه ندارم پیش خود، پیسه کش ندارم نمیخرم، خیر است مرا خیلی چیز خیلی کمک کن. پسان فهمیدم ددان یک رستوران استاد بردم، بازم رستوران بر من سوپ که آورد، گفت یا گداست اگر داری پیسه کمک کن برش گدایی میکنه بران نکو بلوچ نکو خرچه نکو کده همیشه تنها. اوقات خوش داشته باشی جانی جور باشه سلامت باشه عبدالی صاحب، از اینکه دلای بابا فهمید. چه مقصد 13 دانه وینم سرت گرفته بسیار وین زیاد گرفتی، خدا یار جان باشه. همینجا بلوچ بیادر زدنک انداخته بود که وینای تو رو بگیره، بگه او طرف همیشه تنهاست که همیشه تنها لج نکو، باز عریضه سر خود میکنی. وقت داره او خانم است یک بان که بزنه او طرف بگیره، 13 تا رونده 30 تا بگیره. برو در جگر جان، باز انشالله گپ میزنیم در برنامه بعدی. من انشالله سر کار میرم، باز از فردا باز وقت است، باز که اگر کدام جای سر خوردیم باز گپ میزنیم. سلامت باشی دوستان که در اون طرف هستین، خدا یار جانتان باشه فعلا. بخیر باشی بخیر باشی، آرام باش، خدا حافظ. اتقان دی والا شا وقت لري دوستانو، الله مو مل شه، خوشحاله اوسئ، کامیاب اوسئ، باعزت اوسئ. زنده سه کرا کرا لایف بندوم، نور کار نشته، یو ځای مې لار شو، چکر مکر به و دغه فکر بل خواته لار شي. خوشحاله او آباد اوسئ دوستانو، خدای پامان، الله مو مل شه.
افغانانو ټولو ته ښه وخت ولرئ، الله خوشحاله آباد لره، عزتمن شئ. او تاسو ته معلومات دی چې زمونږ برنامه یا زمونږ لایف د افغانستان په موضوع باندې وي. او بل دا دی چې هر څوک غلط کمنټ کوي نو بس موږ یې بیا قبر ته بیا رسو، نو بلاکېږي به د صفحې نه. یقین وکړئ چې ما خپل نږدې به د ملګري دغه کړي دي، بلاک کړي مې دي، په دې خاطر چې دغه اجره موږ باید د دغه نه ورسره وکړو. دا شفیع الله زه خو تا بلاک کړم، یو منټ تا بلاک کړم ځکه چې تا ته د فالو کړی وم، به تاسې کمنټ کې چې اوس یې برابر کړم چې بیا آینده کې بل چا سره داسې هغه ونه کړي. نو زمونږ او ستاسې که د نظر اختلاف هم وي په کنځلو په بد رد باندې نه وي په انساني چوکاټ کې، نو دې د وجې زه همیشه په لایفونو په سر کې دا ویم چې زما لایف ته کښېني نو د سړي بچی به کښېني. د سړي بچی په دې مطلب چې کنځل بد رد توهین به نه کوي، بل که زما مخالف نظر والا هم راشي که نه دلته د کنځلې حق نشته دی. یعنې یو بل زما نږدې ملګری خو زمونږ یو زما د نظر مخالف دلته راغلی و دغه ته لایف ته، او ده ورته څو ځل ولیکل چې بخښنه غواړم بې ادبي دې ما پې دې له منډۍ بچي او پلاني او بستاني ایسته مې بلاک وم. ولې ځه اوش ځکه چې ته ادب نه لرې، ته دومره نه پوهېږې چې دا زموږ حجره کې ناست یې مونږ خیر نه کوي او خبره زموږ د نظر خلاف هم وکړه، خیر څه چلو شو، څه قیامت خو راښکته نه شو. دا خو ورور نظر دی، څوک په یو رقم ته وي، د ښځې او د مېړه تر منځ یو رقم ته نظر نه وي، د پلار او د زوی تر منځ یو رقم نظر نه وي، د ورور تر منځ یو رقم نظر وي، نظرونو کې فرق وي، فکرونو کې فرق وي. نو داسې خو نه کېږي چې موږ هلته راشو سه مهربانه موږ ټوله دنیا زما په نظر ونیسي یا د بل په نظر ونیسي. نه دا بحثونه په هر مملکت کې کېږي، د حکومت په سطح هم کېږي، په ولسي سطح هم کېږي، په دې باندې بحثونه خلک خپل یو نظر پرې وړاندې کوي. بل زمونږ افغانان بدبختانه زه خو افغانستان کې خو اوس خو خیر انټرنیټ هم دی، میډیا هم د خلک ګوري، خو هغه دومره نه. دغه خارج کې چې راغلي دغه خلکو ته د ایران یم چې تاسې خو دغه دنیا ګورئ، دغه برطانیه کې ژوند کوئ، دغه په فرانسه کې ژوند کوئ، په جرمني کې، په امریکا کې، په کاناډا کې یا په نور په اروپا هېوادونو کې. آیا دا مبارزه یا د وطن خبره داسې کېږي په کنځلو به بد ردې کېږي چې تاسې کنځلې او بدې ردې کوئ یو بل ته؟ یعنې ته ماته وښیه کوم جرمنی د بل جرمني ته کنځلې کوي، کم برطانیه بل برطانیې ته کنځلې کوي، کم امریکانی بل امریکانی ته کنځلې کوي او دومره مور خور او د فامیل ورته یادوي لکه تاسې چې یادوئ د څه شي په خاطر وانې. والله چې زمونږ دغه موجوده چې په دې خارج کې خلک یو که د دې نه که 10% 15% خلک هم افغانستان ته بېرته لاړ شي، دا وایه چې خدای مرد په ایمان کې وي، خو هغه په مړینې چې لاړ شي دا غټه خبره ده. همداسې به وطن ته به لاړ شي، چکر به ووي، یو میاشت به تېره کړي، 2 میاشت به تېره کړي، بېرته به دې فامیل بېرته به را دي او ستا بچیان بیخي کېدای شي په کلونو هم لاړ نه شي، په کلونو هم لاړ نه شي، به وایي چې بس دلته ژوند زندګي ده. نو خبره هلته دا ده چې بل زمونږ افغانانو په هر شي کې کار نه. اوس تاسې وګورئ افغانان ورونو، موضوع ته هم راځم چې د افغانستان د اوسني نظام سره باید موږ څه شی وکړو، حل لارې څه شی ده که نه. په دې باندې خبرې کوم، خو زه اول یو بعضې دغه باندې زه خبرې کوم. اوس موږ څه شی وکړو، دا ورور همدا دې باندې خبرې کوم، وروره په د پښتنو په تاریخ باندې همدغه باندې دغه کوم. اوس دلته یو دغه عزیز پولاد به تاسې پېژنئ، په دې امریکا کلیفورنیا کې ژوند کوي. دې عزیز پولاد سرچ وکړو، د پښتنو د افغانانو تاریخ یې راویستو، موږ به همدا ویل چې دا 15,000 نه خو دا زیات نه شو زموږ تاریخ. دا څنګه چل دی چې همدغه 15,000 دی، همدا 15,000 دی او زیات نه شو؟ یعنې دا سوال تقریبا هر یو سړي سره و، یعنې په دې شک کې چې دا ګنې یو دروغ دی، رښتیا نه دي که نه. دا 15,000 کالي زموږ په دروغ باندې داسې یو میسج بیا ورکوو. کله چې هغه سرچ وکړو، هغې مطلب دی کوشش وکړو د پښتنو د افغانانو کتابونه یې راویسته چې وروره موږ 6,000 څه د پاسه یا 200 یا 800 کاله تاریخ لرو. د کتابونو نومونه یې ورکړل، پلانې بستانې وروره کور یې ودان د عزیز پولاد. وروره دلته اوس بعضې افغانان راځي نه دا کتاب خو دروغ دی او دا رښتیا دي. یعنې ته ماته ووایه چې دغه خلکو سره چې د عزیز پولاد دا کار نه کړی، دې خلکو به دا خبره کوله چې یاره دا تاریخ چې دا دروغ دی، 15,000 کاله تاریخ دا ولې نه زیاتېږي. اوس چې عزیز پولاد تاریخ راویستو، خلکو ته یې وښودو، دنیا ته یې وښودو، اوس وایي ولا نه. او خپل افغانان بدبختانه، زه د نورو ژبو والا خو به دومره نه ویم،
خپل زموږ پښتانه را دي په هغې پسې ویډیوګانې کوي چې عزیز پولاده تاله د چلنج در کوم او دا کوم. یو بل مې وکتو، هغه ویل چې عزیز پولاده که ته نرې راځه ما سره افغانستان ته لاړ شه، زه به ملي بیرغ راوچت کړم او ته به ملي بیرغ راوچت کړې. هغه د پیژنم، هغه یو بدبخته یو کمسل انسان دی، په دغه امریکا کې ژوند کوي. عزیز پولاد دی دغه ورکړی دی، اختار ورکړی. زه هغه ته وایم د عزیز پولاد ذمواري زه علمه، انشاءالله دا به افغانستان ته ځي. ستا ذمواري څوک لري چې ته افغانستان ته عزیز پولاد سره یو ځای لاړ شي؟ لاړ به شي د نر بچی، ته به لاړ به شي، ته به دا بیرغ اوچت کړې. بلکل به بیرغ اول به تا سره ته به بیرغ په هوایي میدان کې اوچتې، بیا به عزیز پولاد اوچت کړي. که نر بچی را میدان ته شه، دی ګز او دی میدان. خو ما ته معلومات چې کمسل خلک هستئ، کمزاده خلک هستئ، د خپل ویو دپاره، د خپلو ټیک ټاک د چلولو دپاره راشه وروره پاچا کاموال پسې یو ویډیو وکړه، راشه وروره عزیز پولاد پسې یو ویډیو وکړه، راشه آصف ځواک پسې یو ویډیو وکړه، راشه یو بل پسې ویډیو وکړه چې مشهور شي. یقین وکړه چې دی داسې پیژنم، داسې بې ضمیره چې ما سره په وټساپ خبرې کوي، زما پسې ویډیو کړي چې د ټیک ټاک وګورم چا ویډیو 300 کتلي یا 500 کسانو کتلي، ما پسې چې ویډیو کړي هغه 2 میلیونو خلکو کتلي. یعنې یا ښه کمنټونه یا بد کمنټونه، هغه بېل سوال دی. یعنې په موږ باندې ځانونه مشهوروي. والک عزیز پولاد کور ودان بچی لوی، د دې په دی چې زه تشویق کړم، زه د هغې مننه وکړم، زه راځم هغې پسې بد یې رد ویم. عزیز پولاد هغه انسان دی چې دغه تذکیري، ما خو دغه ډاکټر صاحب نه واورېد، ما ته معلومات نه و، دغه تذکیري چې دی دغه کمپیوټرایز سیستم چې دا د عزیز پولاد جوړ کړی، دې په شان د نورو ځوانانو جوړ کړي. هغې نه زه باید مننه وکړم، د هغې پسې راځم کنځلې او بد یې رد یې کوم. بل دا دی چې جمهوریت ښه او بدو تېر شو، وروره دا جمهوریت نه مو څه شی جوړ کړی چې همداسې د خپې دې طرف ته راکاږي. خو جمهوریت وروره نن ما یو ویډیو په دې وکړه، په افغانستان کې یو حکومت و، نوم یې اسلامي امارات طالبان حکومت و، د ملا صاحب عمر حکومت و. هلته ښه او بدو امریکایان راله، په تیارو کې وروره راله، د هغې حکومت یې ختم کړو، په زور راله که نه. یعنې موږ داسې نه یو چې موږ هغه د جمهوریت حصه نه وو، یعنې په دې مطلب موږ پکې کار نه دی کړی، خو موږ د جمهوریت سپورټ کوو. راله وروره هغه حکومت یې د ملا عمر صاحب چپه کړو، او وروره هغه خلک یې پې دله کېنول، کوم خلک چې د جمهوریت په خلاف باندې جنګېدلي وو. مطلب دا دی چې هغه مجاهد یې غله کړی چې په 1991 کې 92 کې د ډاکټر صاحب نجیب حکومت پسې نښتي چې دا ختم کړي جمهوریت. ساملي اردو یې ختمه کړه، د ډاکټر صاحب نجیب د وختو تیارې یې لیلام کړې، ټانګونه یې لیلام کړه، سلا یې لیلام کړه، د خلکو عزتونه یې لوټ کړه، کابل یې په بل مخوان یې چپه کړو. همغه خلک امریکایانو په دغه کې راغونډ کړه، په جرمني بونډ کې او په تیارو کې کېنول، او په تیارو په زور باندې وروره د طالبانو حکومت ختم شو، جمهوریت راغی. ټیک د جمهوریت راغی وروره، پیسې دي، ډالر دي، په کانټینرو را روان دي وروره. موږ دلته له دې نه وروره ورته خوشحاله چې دغه دی اوس خو وطن د خیره پرمختګ دی او ترقي ده او جمهوریت شو، د افغانستان د اروپا غونډه کې جوړ شي. موږ څه خبرو چې جمهوریت خو سره مهربانه پکې د ټول اشخاص نه ښیم، داسې سپېڅلي خلک پکې شته لکه اشرف غني صاحب غونډه کې، نور هم پکې داسې خلک شته دي چې وروره چې ومکاته وروره جمهوریت خو وروره هغه شنه غله پکې ناست و چې وروره د ورځې ما ته یو سړي ویل د ورځې 10 لکه او 20 لکه ډالره مدني وه، داسې خلک پکې وو، د ورځې 20 لکه 10 لکه ډالر. ولاکې په امریکا کې، په برطانیه کې د چای دی د ورځې وایي د دې د ګمرکاتو نه د دې دغه ګټه وه وروره، ټول ډالر یې ووال وروره، څوک دوبۍ کې ځای نه اله، څوک تاجکستان کې ځای نه اله، څوک ترکي کې ځای نه اله، څوک لندن کې ځای نه اله. کم سفارتونه چې وروره هغه ټول تقسیم کړي وو، یو زورواکي اغوستی و، بل زورواکي اغوستی و. دلته به چې سفارت ته ورغلې چې زه وروره دغه غواړم، پاسپورټ غواړم، تا ته به یې ویل چې وروره زه ګوره زه به تاسو هېڅکله خبره نه کوم، ما سره دا دغه شوی ځکه درته دا خبره کوم. ما ته وویل چې ته په دریځ به خبرې وکړه. ولکه زه به په دریځ به نه پوهېږم، زه سره اساسیت نه لرم، زه سره کوم مشکل نه لرم، خو زه نه پوهېږم، زه په خپله پښتو ژبه باندې سره خبرې کوم، ته ما په پښتو ژبه باندې دغه کا، ته ما نه پښتو ژبه باندې پوښتنه وکړه، ته زما نه پوښتنه وکړه چې زه ته قناعت درکړم چې زه د کوم ولایت یم، زه د کوم ولسوالۍ یم. هغه خلک دلته کېنولي تعصب وروره، یو ته وروره پاسپورټونه په پاکستانیانو او په ایرانیانو په نورو باندې خرڅوه وروره. خو بیا راغی وروره دلته راځئ، اوس جمهوریت لاړو د منځه. په 2015 کال کې جمهوریت سقوط شو، امریکایان په 1 تاریخ راووته د اګست 2020 کې، په 2015 تاسې راووته جمهوریت ختم شو. نو مطلب دا چې جمهوریت امریکایانو راوستیمو او ځان سره بېرته وروره ویې مړو،
او هغه خلک چې په تیارو کې راوستي وو هغه خلک وروره بېرته په تیارو کې کېنول، څوک په پاکستان کوشه، څوک په جرمني کوشه، څوک په امریکا کوشه، څوک په یو ځای کوشه، څوک بل دی. اوس زموږ بعضې اشخاص دلته راځي کنځلې او بدې ردې کوي، بیا موږ ته پیغورونه راکوي چې تاسې وروره پرون جمهوریت سپورټ کوو، نن وروره صاحب مهربانه دا اوسنی نظام سپورټ کوئ. وروره لږ عقل لري، شعور لري، څومره کمقله پوښتنه ته کې. موږ په افغانستان کې جمهوریت غوښتو خو ته ټینګ نه شوې دا جمهوریت یې وروره پرېښودو، طالب ته یې پرېښودو، ما خو نه دی پرېښی، ما سره خو ټوپک نه و چې ما سره ټوپک و. اوس ته تا ته یم چې او بدبخته دا ستاسې غونته کې اشخاص، دا بعضې اشخاص چې نه د وروره پیسې نه ډالر والی دي، نه دي چې شی والی دی، چټي په چټي نښتې وروره دا خلکو په خبرو کې راځي او دا خلک بیا ته استعمالوي لکه 20 کاله په استعمال کړي. 20 کاله چې زموږ ملي اردو استعمال کړه، زموږ ولسي استعمال کو د پاکستان په خلاف، چې پاکستان زموږ دشمن دی. اخره کې تیارو کې په کوم دي کې تیارو کې کوم دي ته لاړه، کوم دي ته لاړه دا خلک، او په تیارو کې هماغه پاکستان ته لاړه کله نړه. اوس هماغه پاکستان کې په اسلام آباد کې د مذاکرات کوي که نه کوي، خبرې کوي د پاکستانیانو سره که نه کوي. پاکستانیانو ته وایي ګوره غلط کمنټ والا که هر چا وکړو یو ځل درته ویم بیا بلاکومه که نه. او د عثمان چې دی عثمان غني غلط کمنټ خو به دې نه بل زه تا بلاکم، عثمان غني چې زه تا بلاکم ځکه